بچه درت نازنین برون برای دل شده پرخون برای من شدم مجنون برای یاره تا ته مې شل وارې ویلې چې دا ما ته کمره مخامخ ونیسي چې زه سخت احساسات دي کېږم ما نه وارخطا کېږي هلکه ته داسې چل کوه ما باندې هغه ټیم کې غا کوه که نه چې لږ یې راښه شه دروغ ډېر زیات رانه وهل کېږي نو داسې چل وکړه چې دغه بهرنیو ته به یوه ویډیو جوړه کړو ته دې کمره تیاره کړه غږ کې زه یو څو خبرې ورته کوم سمه ده بیا ما باندې غا کوه چې لږ یې ښه شه ښه سلامونه ملګرو زه یم د ګلکمبیر خیریه موسسې مشر زموږ په چم کې یوه ډېره بېوزله ښځه ده هېڅ پناه وسره یې نشته هغې ته ورځو یو څو خبرې ورسره کوو نو دا ویډیو چې تاسو وګورئ نو تاسو دغه خپل کومکونه چې دي هېڅ له موږ نه مه سپموئ او خپل کومکونه مو په سکرین باندې موږ اکاونټ نمبر لیکلی ده هغې ته یې راولېږئ موږ به هغه ستاسو کومکونه او مرستې چې دي مستحقینو ته خامخا او ضرور رسوو انشاءالله اوس ورځو د هغې کورنۍ په طرف او د هغې سره یو څو خبرې کوو ستاسو ورور د ګلکمبیر خیریه موسسې مشر مننه هلکه کیمرامین خپرونه به شروع کړو ته داسې چال وکړه چې ته د خپله کیمره میمره ریډي کړه بس زه به دا خورکۍ سره یو څو خبرې وکړم ښه ته د کیمره تیاره کړه ملګرو نن دلته موږ د کور له راغلي یو یقینا چې تاسو یې په خپله وینئ چې دا یوه ډېره بېوزله کورنۍ ده یقینا ماته دا ډېره سخته ده زه نشم کولی چې د دې سره وغږېږم خو څه وکړو مجبوري ده مونږ همیشه کوشش کړی چې د بېوزلو خلکو غږ تر تاسو در ورسو او ستاسو مرستې د دوی په لاس کې ورکو ښه ترورکۍ دا خبره راته وکړه چې تا خاوند چېرته ده خاوند مې ایران ته لاړ اووه کاله کېږي چې ورک ده نو پاتې نه لګېږي ښه مطلب ایران ته تللی و په مزدورۍ پسې او هغلته اوس ورک شوی ده پته یې نه لګېږي او همداسې ده ښه خورکۍ دا خبره راته وکړه چې تا د ګټې وټې څوک شته نور د ګټې وټې مې څه څخه دوه واړه زامن مې دا به څه ګټه دا یو پالش کې بازار کې دا بل ګاډۍ چلوي ښه یقینا ډېر دی افسوس ځای ده چې زموږ په هېواد کې همدغسې بېوزله کورنۍ ژوند کوي او زموږ چارواکي ته هېڅ نه دي خبر یقینا ما ته ډېره زیاته ژړا راځي تاسو ملګرو یقین وکئ کیمرامینه کیمره رانږدې کړه تاسو ملګرو یقین وکئ چې دا د ما سترګې اوس هم له ژړا نه سرې دي خورکۍ ته دا خبره راته وکړه چې تر اوسه پرې تا ته کومه مرسته یا د ګاونډیان مونډیان کلیوال دا د څوک غم خوري یا کومه مرسته درته راغلې ده تر اوسه د حکومت له خوا نه دا هېڅ مرسته موږ سره نه ده شوې موږ بس داسې په کور کې پراته یو څوک مو غم نه کوي ملګرو لیدونکو تاسو په خدای یقین وکړئ چې د موږ تاسو په سیمه کې دا رقم ته 3 لکه کورنۍ ژوند کوي راښه شم ملګرو لیدونکو تاسو په خدای یقین وکړئ چې د موږ تاسو په سیمه کې دا رقم ته 1 لک کورنۍ ژوند کوي نور هم راښه شم که نه ډېرې دي ښه بیا له سره ملګرو لیدونکو تاسو په خدای یقین وکړئ چې د موږ په سیمه کې دا رقم ته 20,000 کورنۍ ژوند کوي چې صحیح ده که نه هېڅ اسره او هېڅ صرفانه یې نشته تاسو یې د دغو د جامو ته وګورئ دومره زړې جامې اغوستې دي او تاسو د دا وګورئ شکېدلې جوړې دا وګوره بورکه یې څومره زړه ده ډېر غریبان دي هېڅ مرسته ونه سپموئ چې څومره مو وس وي د وس مطابق خپل کومک موږ ته راولېږئ خیر د وس نه یو څو زیاتې هم راولېږئ انشاءالله تاسو 1 روپۍ به هم نه ورکېږي تاسو مکملې یوې حساب موږ درکولی شو ستاسو پیسې به موږ یوه مستحقو ته رسوو انشاءالله هلکه کیمرامین کومې غلطۍ چې راغلې یا به بیا ترې کټ کړي ویډیو به ښه ښکلې برابره کړي چې خلکو ته یې ورولېږو خارج ته او چې دا پیسې راولي کړي ښه بیا به انشاءالله موږ دوی ته راوړو ښه او ځو چې ځو داسې نور بېوزله خلک چې هغو سره به مرکې وکړو ښه نو بس خورکۍ موږ ته دعاګانې کوو انشاءالله تاسو ته به موږ خپلې مرستې راورسوو چې راورسېږي سمه ده ښه په خدای مو سپارلې په خدای مو سپاره هلکه خبره خو داسې ده چې د امریکې او د بلجیم نه 2 نفر حکومت کړی ده $2800 راغلي اکاونټ ته داسې چل به وکړو چې راګۍ څه به راواخلو نو 2000 یې دې ما 600 تا 200 به کورنۍ ته ورولېږو نه مړه ولې ما ته 600 راکوې ته 2000 ما ته 600 راکوې ګوره لانجې به نه کوې ګوره ټول کار دې ما او خبرې ټولې ما کولې مړه تا خالي کیمره نیولې وه نو تا څه شی کړي دي مړه چې ما کیمره نه وای نیولې نو تا به څه رقم دا ریکارډینګ کوو تا به څه رقم ویډیو کول او څه رقم مړه ما ځان ته کېښودی شوه کمره مې کېښودی شوه لانجې مه کوه یاره 600 دې نغدې واخله کنه بیا دې بېلوم سم نیمه به راکوې مړه دا ترشخند دې شروع کړی ده دا کار مه کوه بیا بل وخت زه تا سره ویډیوګانې بیخي کوم نه مړه داسې به وکړو یار زه مشر یم خیر ده زه به لږ زیاتې واخلم یاره ګزاره به وکړو که نه استاد د 600 ګاډۍ کې ګټی شوې د 600 هم ډېر شی ده ګزاره پرې وکړه یار
په ګاډۍ کې خو خود هم نه ګټل کېږي ساده سړی خو ځکه خو مو دې کار ته ملا وتړله دا کار کوو ښه دا بل لانجې به نه کوې ګوره زه دا ورې فیصله کوم لانجې زه نه کوم لانجې ته نه کوې فیصله کوم دا ورې فیصله کوم بس داسې دا چې 200 کورنۍ ته ورلیږو 1400 یې زما باقي ستا دا 12000 روپۍ دې ما 1000 روپۍ تا شوې که نه یاره زر نه ته دې خوشحالې دا پیرې در کوم بل وار ته بس هم نیمې وي سمه ده 1200 ما ته را 1200 نور یې ستا 200 به کورنۍ ته ولېږو 200 مه ورلېږه مړه خپل کار پکې څو خبر دی چې ورکړې که نه هغه 200 هم سړی تا سړی ما ځه نه مه کوه 200 ځکه ورلېږو چې کلي دي خلک دي بس ته 100,000 کورنۍ دي دا رقم ته 100,000 کورنۍ چیرې مړه خو ته دروغ نه دې اوس رښتیا جوړ کړل درواغ خو دي که نه دا خبره خو د صحیح ده چې درواغ دي خو خامخا څوک شکایت ونه کړي خاص پیدا نه شي 200 ورلېږو ښځه داسې چل که 200 هغې کورنۍ ته ورولېږه بیا به بله کومه کورنۍ باندې بیا بله ویډیو جوړه کړو مړه دا کاروبار دی خو بیا لا جیب وده کې دا پیره د خیر ته ګوره دا وارې مې زیاتې درکړې دا وارې مې تا احترام وکړو بل وارې 600 نه زیاتې نه در کوم خبر دا دی منه لرې شه بیا زه تاسو سره بیخي ویډیو کوم نه